بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. سورة آل عمران آیت نمبر دے 55 د دریم سپاره آیتونه دي دا د عیسی علیه السلام بارکی مخکی آیتونو کې دا خبره بیان شوه چې عیسی علیه السلام دا د الله رب العالمین بنده دی او رب العالمین ته هغه محتاجو. د دې وجې نه د هغې بندګي کول دا شرک دی او دا پکار نه ده. اصل کې رب العالمین رد کوي په نصاراو په عیسویانو باندې چې تاسو د عیسی علیه السلام نه الہ جوړ کړی او هغه الہ او معبود نه دی، هغه په خپله بنده و، محتاج و هغه. اوس په دې آیاتونو کې د سورت آل عمران د 55 آیات نه واخله، ورپسې یو څو آیاتونو کې رب العالمین د عیسی علیه السلام د بندګۍ نور وجوهات بیانوي چې عیسی علیه السلام بنده و. په ډېرو وجو سره دا ثابته ده چې عیسی علیه السلام د الله رب العالمین بنده و. الله رب العالمین را لېږلی خپلو بندگانو ته د تبلیغ او د دعوت او د رسالت د حق رسولو دپاره. او په دې آیتونو کې خاص کر اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک، په
په دې کې رب العالمین د عیسی علیه السلام هغه واقعي ته اشاره کوي چې کله یهود را جمع شو او عیسی علیه السلام وجو مخکې آیاتونو کې ذکر شو چې عیسی علیه السلام وویل من انصاري الی الله زما خالص ملګری به وڅوک وي چې زما مدد وکړي زما په دین باندې مضبوط ودرېږي حواریین چې وو هغوی ورسره وعده وکړه هغه خالص او رازدار دوستان د عیسی علیه السلام او هغه ورسره ودرېدل بیا رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته پورته کو جسدن او روحن عیسی علیه السلام په اول اسمان کې دی او رب العالمین دوی چې کم چلونه جوړ کړیو هغه چل کې ناکام کړل مخکې آیات کې ذکر شو ومکروا ومکر الله دوی چلونه جوړ کړل د وجلو د عیسی علیه السلام خو رب العالمین د هغوی چلونه هغه ناکام کړل فرمای رب العالمین اذ قال الله کله چې وویل الله رب العالمین یا عیسی ای عیسی انی متوفیک یقینا ز پورا خستون کې یم تا لرا ورافعک اوچتون کې یم تا لرا الی خپل طرف ته ځان طرف ته ومطهرک او پاکون کې یم تا لرا من الذین د هغه کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی توفی ویل کېږي اخذ الشیء کاملا یو شی پورا اخستل متوفی کا معنی هم دا ده چې الله رب العالمین عیسی علیه السلام پورا پورته کړی دی سره د روح او سره د بدن نو عیسی علیه السلام ژوندی دی بیا د دې شرح په احادیثو کې راغلی ده په اول اسمان کې دی کله چې دجال راشي عیسی علیه السلام به بیا راکته شي او دجال به د عیسی علیه السلام د لاسه قتل شي او عیسی علیه السلام به فیصله بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې کوي د متوفی کا معنی دا نه ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی توفی یو شی اخستل پورا پورا الله رب العالمین پورته کړی دی ورافعک الیه او دې کافرو چې کومې دعوې کولې چې موږ وژلی دی رسو آیتونو کې به راشي دا خبرم د دوی غلطه ده الله وایي نه قتل کړی دی او نه صلب کړی دی نه پانسي کړی دی بل رفعه الله رب العالمین اوچت کړی دی دا نو فرمای رب العالمین ومطهرک او پاکونکې یم تا لره ای عیسی من الذین کفروا د هغه کسانو نه چې کفر یې کړی دی وجاعل الذين اتبعوك او ګرځون کېم هغه کسانو لره اتبعوك چې تابعداري کړې دستا فوق الذين كفروا د پاسه د هغه کسانو نه چې کفر یې کړی الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت بعض خلک وایي چې نصارا د ټولو خلکو نه غوره دي ځکه الله رب العالمین ورسره وعده کړې ده چې د عیسی علیه السلام به چې څوک تابعداري کوي هغه په ټولو خلکو باندې اوچتوي جواب دا دی چې د دې آیات مطلب دا دی چې د یهودو د پاسه د یهودیانو نه به ورته رب العالمین ترقي ورکوي هغه څوک چې د عیسی علیه السلام تابعداري کوي او اوس هم دغه شانده چې نصارا په یهودو باندې غالب دي اوچت دي بنی اسرائیل او اسرائیل اوس هم د انګریزانو تابعدار دي بعض مفسرینو دا لیکلي وجاعل الذین او ګرځون کې هغه کسانو لرا اتبعوک چې تابعداري کړې دستا فوق الذین د پاسه د هغه کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی دی
الى یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې. ثم الی مرجعکم بیا خاص ماتا مرجعکم راګرځېدل ستاسو دی، خاص ماتا راګرځېدل ستاسو دی. فاحکم بینکم نو فیصله به وکړم په منځ ستاسو کې، فیما کنتم په هغه خبرو کې چې وی تاسو فی په هغې کې تختلفون اختلاف هم کوو. په کومو خبرو کې چې ستاسو اختلاف و چې الله رب العالمین حق اله دی او که نه دی، عیسی علیه السلام پیغمبر دی او که نه دی، نو دا فیصلې به په ورځ د قیامت باندې رب العالمین بیا کوي. نو کوم چې کافران یې هغه اوس نم فیل دی او بیا به هم فیل ناکام به وي. رب العالمین فرمایي فاما الذین کفروا پس هر چې هغه کسان دی کفرو چې کفر یې کړی دی، فاعذبهم نو عذاب به ورکم دوی ته عذابا شدیدا عذاب ډېر سخت، فی الدنیا په دنیا کې هم والآخرت او په آخرت کې هم، وما لهم او نبوي دوی لرا من ناصرین څوک مددګاران، هیڅ څوک به د دوی مدد نه کوي. کم چې کافر دي هغه به رب العالمین هم په دنیا کې دغه شانتې په عذاب کې ساتي او په ورځ د قیامت هلته به هم دوی دغه شان په عذاب کې مبتلا وي. اوس الله زیری ورکوي ایمان والاو ته. واما الذین آمنوا هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی دی یا ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عملونه یې وکړل نیک په طریقه د پیغمبر باندې، فیوفیهم نو پوره به ورکړي رب العالمین دوی ته اجورهم اجرونه او ثوابونه د دوی. اشاره ده او زیری دی د رب العالمین د طرفه مؤمنانو مسلمانانو بندگانو ته چې ای ایمان والاو د ستاسو ایمان معمولی شیز نه دی، رب العالمین به تاسو له ډېرې بدلې درکوي، جنتونه به درکوي، خوشحالیانې به درکوي. والله الله تعالی لا يحب الظالمین مینه نه کوي د ظالمانو سره. ای څوک چې کافران دي څوک چې مشرکان دي دا ظالمان دي او د رب العالمین دغه ظالمان دغه مشرکان نه خوښېږي. اشاره د دې خبرې ته د رب العالمین هغه بندگان خوښ دي چې هغه د ایمان والا وي، نیک اعمال کوي، روژې نیسي، زکاتونه ورکوي، منځونه کوي، عقیده د توحید او د سنت برابروي. ذالک نتلوه ذالک دا بیان او دا واقع د عیسی علیه السلام نتلوه لولو مونږه ای پیغمبره علیک پتا باندې، نتلوه بیانو او لولو دا واقع علیک پتا باندې من الآیات د آیاتوننا والذکر الحکیم او د نصیحتنا الحکیم چې د حکمت نه ډک دی. په دې آیات کې اشاره د صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق او سچ پیغمبر دی. ځکه پیغمبر علیه السلام د عیسی علیه السلام نه ډېر وروسته راغلی، مورخینو لیکلي 570 کاله وروسته راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا تاریخ معلومیږي. نو معلومه دا شوه چې دا کتاب دا د الله رب العالمین کتاب دی، ځکه الله ورته دا ویلی دا تاریخ او تاریخ صحیح تاریخ دی، حقانیت د پیغمبر. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. د نصاراو دا عقیده و چې عیسی علیه السلام د الله زوی و، وروستو آیتونو کې به راشي او دلیل دا پیش کو چې دا ځکه چې بغیر د مور بغیر د پلار نه پیدا شوی د عیسی علیه السلام، او دا څومره کمال دی چې بغیر د پلار نه یو انسان پیدا کی. رب العالمین پر رد کوي که بغیر د پلار نه پیدا کېدل دا دلیل وي د یو چا په الوهیت او په ربوبیت باندې چې هغه د رب شي، هغه د الله شي او د الله زوی دي شي، نعوذ بالله، نو بیا خو د آدم علیه السلام بندگی پکار ده. آدم علیه السلام خو نه مور او نه پلار و، نو لږ د عقل نه کار واخلی. رب العالمین فرمایي
ان مثل عیسی یقینا مثال د عیسی علیه السلام عند الله پنزد الله تعالی کمثل آدم پشانت د مثال د آدم علیه السلام دی لکه څنګه چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی د دغې نه ناشنا خبره ده چې آدم علیه السلام بغیر د مور او بغیر د پلار نه پیدا شوی او دا چا پیدا کړي رب العالمین نو چې د آدم علیه السلام بندگی نه ده پکار نو د عیسی علیه السلام خو په طریقه اولا باندې نه ده پکار خلقه پیدا کړی دی رب العالمین د لره من تراب د خاورې نه آدم علیه السلام پیدا کړی د خاورې نه ثم قال بیا یې وویله له دغې خاورې ته کن انسان جوړ شه فیکون نو هغه شو انسانه خاورې نه رب العالمین آدم علیه السلام جوړ کو ترابن کی اشاره ده چې د کم ځای نه چې پیدای انسان همغه ځای له به منها خلقناکم وفیها نعیدکم د خاورو نه پیدای او خاورو له به اشاره ده دې خبرې ته چې تکبر مه کوه انسانه او دغه خاورو ځای له تیاری وکړه الحق من ربک حق ثابت دی من ربک د طرفه د ربستانه فلا تکن من الممترین نو مکیږه ته د شک کوونکو نه د شک کوونکو نه مکیږه دا ټولې حق خبرې دي قرآن کې چې دي نو شک مه کوه په دې کې فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم واسأل الله رب العالمین د مباهلې دعوت ورکوي هر کله چې تاسو دا خبرې نه منئ نو راځئ یو میدان ته به راوځو زنانه ماشومان ټول به راوباسو خیرې به وکړو چې یا الله څوک په باطله دی ته یې تباه کړي راځئ دې ته مباهله وایي د نجران نصاراو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مباهلې دعوت ورکو او سحر وختي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره علی رضی الله عنه فاطمه حسن حسین رضی الله عنهم روان کړل او بهر راوتل او د هغوی د نجران نصاراو د هغوی مشرانو ته دعوت ورکو چې اوس راوځئ هغوی خپلو کې مشوره وکړه چې دا خو حق پیغمبر دی که خیره یې وکړه ټول تباه کېږو ټول نسل به ختم شي نو لاړل وتښتېدل دې ته مباهله وایي نو مباهله کله کله کول پکاري خو مباهله د الله د دشمنانو سره یهود و نصارا او کافرو سره زمونږ مسلمانان په دې روژه کې یو بل ته په تراو باندې نه مباهلې چیلنجونه ورکوي چې راوځئ یو بل ته به خیرې وکړو مباهله به وکړو نه عزیزانو فرعي مسایل دومره حد ته رسول نه دي پکاره چې یو بل ته سړی د کفر نسبت وکړي یو بل ته سړی د مرګ ارمان وکړي چې الله دې تا تباه کړي او الله دې ما تباه کړي نعوذ بالله داسې نه ده پکار قرآن کې مباهله راغلې ده خو د نصاراو مقابل کې فمن حاجک پس هغه چا چې جګړه وکړه تا سره فیه په دې حق کې من بعد ما جاءک رستو د هغې نه چې راغله تا ته من العلم د پوهې نه فقلت اوایا ای حبیبا تعالوا راشئ ندعو ابناءنا چې راوبلو مونږ خپل زامن و ابناءکم او زامن ستاسو و نساءنا او زنانه خپلې و نساءکم او زنانه ستاسو و انفسنا او زانونه خپل و انفسکم او زانونه ستاسو ټول به راوځو یو میدان ته ثم نبتهل بیا به عاجزي وکړو الله تبع عاجزي وکړو فنجعل لعنة الله نو به ګرځو مونږه لعنت د الله تعالی په هغه خلکو باندې علی الکاذبین چې دروغجن دي چې الله مونږ دوه ډلې راوتي یو نارینم دي ماشومانم دي بوډاګانم دي مشران دي کشران دي اله العالمین چې مونږ دې دواړو ډلو کې کومه یوه په حقه ده د هغې مدد وکړي او کومه چې باطله ده هغه تباه کړي دې ته مباهله وایي ان هذا لهو القصص الحق وس رب العالمین ترغیب ورکړي قرآن طرف ته چې د قرآن خبرې او قصې ټولې رښتینې قصې دي ان هذا یقینا
دا لهو القصص خامخا بیان دی الحق حق و رشتینی دا کم واقعات چې بیان شو د مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام د جالوت او د طالوت دا ټول واقعات د بقره چې کوم بیان شو دا ټول بیان د حق د رب العالمین فرمای وما من اله نشته حقدار د بندګۍ الا الله سوا د الله تعالی نه بل هیڅوک صرف رب العالمین هغه حقدار د بندګۍ دی وان الله یقینا الله تعالی له العزیز خامخا او مغزات غالب ذات دی زورور ذات دی الحکیم و حکمتونو والا دی رب العالمین تاسو ته دعوت درکوي هلاکویم نه عذابونه در باندې نه رالیږي نو ستاسو دا خیال رانه شي که موږ په ناحق عذاب ولې نه راځي نه رب العالمین ګوره ډېر غالب ذات دی زورور اینی ټایم چې وغواړي رب العالمین تا رانیولی شي هلاکولی دی شي خو چې نه دی هلاکی د الله په صفاتو کې یو صفت دا دی الحکیم حکمتونو والا دی په دې کې خپل حکمت دی چې تا نه هلاکوي تا له مهلت درکوي فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين نو که دوی واوړېدل نو یقینا الله تعالی علیم پوه دی بالمفسدین په فسادګرو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم دا خطابم يهود و نصارى و عام خلقو ته دی دلته الله تعالی خپل پیغمبر ته حکم کړی چې خلق دی خبرو ته راوبلا عبادت طرف ته چې عبادت صرف د الله کوي دویم د هغې سره شریکان مو جوړوئ دریم د الله رب العالمین شریعت مه پرېږدئ او د انسانانو قانونونو د جوړ شوو قوانینو د هغې تابعداري مه کوئ د هغې پسې مه ځئ بلکې د الله شریعت هغه راټینګ کوئ قل ورته ووایه ای حبیبه یا اهل الکتاب ای د کتاب والاو تعالوا راشئ الی کلمة یوې خبرې ته سواء بیننا چې برابره ده زمونږ او ستاسو منځ کې و بینکم او ستاسو منځ کې سواء بیننا یعنی الله تعالی دا خبره یو شان په مونږ او تاسو لازمه کړې ده برابره معنا دا ده چې زمونږ او ستاسو منځ کې یو شان لازمه ده چې دا درې کارونه به کوه کوم کارونه یې ده الله نعبد دا چې بندګي به نه کوو مونږ الا الله مګر د یو الله تعالی دویم دا دی ولا نشرک او برخداران به نه جوړو به د الله تعالی سره شیئا هیڅ شی او هیڅوک دریم دا ولا یتخذ او نه بنیسي بعضنا بعضې زمونږ نه بعضا بعضو لره اربابا معبودان به د یو بل نه جوړو من دون الله سوا د الله تعالی نه اربابا من دون الله دا معنا ده چې د الله نه علاوه تعالی څوک څه شیز حلال کی او هغه د الله په قانون کې حرام او تو ورته حلال بیا ووې نو تا د الله نه علاوه بل رب دې ځان له ونیو یو شی دی هغه حلال دی او قانون یې در باندې حرام کی او ته د قانون ومنې نو تا ځان له دغه قانون دا د خپل رب جوړ کو نه حلال به هغه څه وي چې الله حلال کړي وي او حرام به هم هغه څه وي چې الله حرام کړي دي فإن تولوا نو که چېرته دوی وګرځېدل فقولوا نو ووایئ تاسو اشهدو ګواه شئ بأننا مسلمون چې یقینا موږ مسلمانان یو مسلمون معنا تابعدار یو د خپل رب تاسو د الله خبره منئ او که نه منئ مو خو د خپل رب تابعداري کوو ترمذي کې حدیث دی عدی ابن حاتم رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا آیات ولوستو نو وی ویل چې هغه خلکو به د خپلو علماو عبادت خو نه کو رسول الله تپوسو که عدینا آیا چې هغوی به څه حلال کړل دوی به ورته حلال نه ویله چې څه به حرام کړل دوی به ورته حرام نه ویله د خپلو مولیانو چې به ورته ویل حلال دی نو عامو به وویله حلال چې ورته به یې ویله حرام دی نو عامو به وویله حرام داسې نه ده ویم دا عبادت دی عبادت صرف دا نه دی چې ته هغې ته سجدې کوه د هغه په نوم باندې منښتې او نظرانې کوه نه چې یو شیز حرام دی او تا ته مولا ووایي چې دا حلال شو زما د فتوی مطابق نو
او تا حلال وګڼو یا د قانون د وجنه یا د یو چا د وجنه دا د هغې بندګي شوله. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل. دا آیتونه د اهل کتابو په رد کې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې باز شروع کو. یهودو به ویل چې ابراهیم علیه السلام زمونږ په دین و، یهودي و. نصاراو به ویل چې نصراني و. مسلمانانو ویل چې مسلمان و موحد و. الله د آیات نازل کو چې یهودیانو هغه چیرته یهودي و؟ یهودیت خو ډېر وروسته راغی، موسی علیه السلام تورات چې راوړو، او نصرانیت هم وروسته راغی، عیسی علیه السلام انجیل چې راوړو. ابراهیم علیه السلام خو ډېر مخکې تیر شوی دی او یهودیت او نصرانیت وروسته راغلی. ابراهیم علیه السلام مسلمان و حنیفا کلک ولاړو د توحید په عقیده باندې مشرک نه و. الله فرمایي یا اهل الكتاب، اهل کتاب وې د کتاب والاو، لم تحاجون ولی جګړې کوي تاسو فی ابراهیم په باره د ابراهیم علیه السلام کې، وما انزلت التورات او نه دی نازل کړی شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر رستو د ابراهیم علیه السلام نه. ابراهیم علیه السلام خو ډېر مخکې تیر شوی او یهودیت او نصرانیت رستو راغلی. افلا تعقلون، آیا تاسو سوچ نه کوئ، د عقل نه کار نه اخلئ. ها انتم هؤلاء، ها انتم خبردار تاسو، هؤلاء ای دغه کسانو، حاججتم تاسو جګړې کوئ فیما په هغه څه کې لکم چې شته دی تاسو سره به په هغې باندې علم په یو دلیل در سره شته دی. فلم تحاجون، نو ولې جګړې کوئ تاسو فیما په هغه خبرو کې لیس لکم چې نشته تاسو سره به په هغې باندې علم علما. علم ورسره څنګه؟ علم ورسره دا و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حق پیغمبر دی او په دې کې به جګړې کولې، او چې علم ورسره نه و د ابراهیم علیه السلام باره کې په هغې کې به بیا د دروغو دعوې کولې. نو رب العالمین ورته وایي چې دا کم علم کم دلیل تاسو ته معلوم دی دا ومنئ که نه. معلومه دا شو چې دوی دلیل پسې نه تلل. والله الله تعالی یعلم، پوهیږي، وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. والصراحت ما كان ابراهیم یهودیا، نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام یهودیا یهودی، ولا نصرانیا او نه نصرانی، ولكن كان لیکن و اغا حنیفا کلک موحدو، مسلما غاړه ایښودونکی او د الله قانون ته مسلمانو. وما كان من المشرکین، او نو د مشرکانو د ډلې نه، ام په یهودو رد ام په نصارا، هغه مسلمان و حنیف په حق او په توحید باندې کلک ولاړ او د شرک نه براءت کوونکی. ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه، ان اول الناس یعنی ابراهیم علیه السلام ته هغه څوک نږدې دي چې د هغې تابعداري کوي. تاسو یې د تابعدارۍ دعوې مه کوئ، تاسو خو د هغې په خلاف یې، تاسو خو شرکونه کوئ. نو رب العالمین فرمایي ان اول الناس، یقینا ډېر نږدې او لایق د خلکونه بابراهیم په ابراهیم علیه السلام، للذین خامخا کسان دي اتبعوه چې تابعداري کړې ده د ابراهیم علیه السلام. وهذا النبي او دا نبی، والذین آمنوا ها کسان چې ایمان یې راوړی، ای دا نبی او د دې نبی د ډلې مؤمنانو دا ډېر نږدې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته، ځکه دوی د توحید عقیده خپله کړې ده. والله الله تعالی ولی المؤمنین، دوست د مؤمنانو دی. رب العالمین دوست د مؤمنانو دی. ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونکم، په دې کې د یهودیانو د مسلمانانو د ګمراه کولو کوشش الله ذکر کوي چې دوی سره نور خبرې آغا ختم شوي، نو بیا به یې داسې کول چې مسلمانانو ته به د یهودیت دعوت ورکو. نو الله رب العالمین دې آیاتونو کې ورته فرمایي چې ګوره د یهودو خبرې ونه منئ، دا ګوره تاسو خپل دین نه اړوي. ودت طائفة خوښوي یوه ډله من اهل الکتاب، ارمان کوي یوه ډله
او خوخوي ودت خوخوي طائفة يودلا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يضلونكم ارمان دې چې تاسو گمراه کړي یعنی تاسو د اسلام او د ایمان نه واړوي وما يضلون او نه گمراه کوي دوی الا انفسهم مگر ځانونه خپل وما يشعرون او دوی نه پوهیږي دوی په حقیقت کې ځانونه گمراه کوي خو په خپل گمراهی نه پوهیږي یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون الله رب العالمین اوس د اهل کتاب ته وایي چې تاسو څه عذر دی چې تاسو قرآن نه منئ او د الله د پیغمبر نه منئ حال دا دی چې په تورات او انجیل کې د قرآن او د پیغمبر باره کې پیشنګویي شوې وه او چې تاسو یې اوس نه منئ نو تاسو رښتیني کافران یې بیا یا اهل الكتاب ای د کتاب والاو لم تکفرون ولی کفر کوي تاسو بآیات الله پایتونو د الله تعالی وانتم تشهدون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ تاسو خو پوهیږئ ستاسو کتابونو کې دا خبره شته دی یا اهل الكتاب ای اهل کتاب ای د کتاب والاو لم تلبسون الحق ولی ګډوډوئ تاسو حق لرا بالباطل د باطل سره وتكتمون الحق اول پټوي تاسو حق لرا وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو علم لرئ حق د باطل سره مه ملاوئ او باطل د حق سره د هغوی تلبیس او د هغوی ګډوډوالی هغه هم داسې و چې د نبی علیه الصلاة والسلام کوم صفات تورات کې لیکلی شوي وو په هغې کې به غلط تاویلونه کول هغه به غلط پیش کول وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون يهوديانو به د عوامو مسلمانانو د ګمراه کولو دپاره قسمه قسم چلونه جوړول چې عام ساده مسلمانان دي چې هغه هم د اسلام نه راواوړي خپل منځ کې به دا چل جوړ کو چې موږ به لاړ شو سهار به مسلمانانو سره شو ایمان به راوړو خلکو سره به منځونه مو کو ماښام ټیم کې به واپس راشو چې موږ دا دین نه منو نو خلک به په موږ دوکه شي چې یهود خو کتاب والا دي چې دوی دا دین نه مني موږ سره به دوی مرتد شي واپس د دې دین نه نو الله رب العالمین ورله هغه چلونه راښکاره کړل چې د دوی په چلونو دوکه نه شي وقالت طائفة ویلی وډی ویډلې من اهل الكتاب د اهل کتابنا خپلو کشرانو ته یې ویله آمنو ایمان راوړئ تاسو بالذي په کتاب انزل علی الذین آمنو چې نازل کړی شوی دی په مؤمنانو باندې وجه النهار په اول د ورځ کې وکفروا آخره او کفر وکړئ په آخر د ورځ کې لعلهم یرجعون دې دپاره چې راوګرځي دا مؤمنان د خپل دین نه کفر ته او ورته به ویله ولا تؤمنو خبره مه منئ تاسو الا لمن تبع دینکم مگر د هغه چا چې تابعداري کړې ده ستاسو د دینه تصدیق مه کوئ مگر د هغه چا چې ستاسو د دین تابع دي یعنی ستاسو د یهودیت دین ته حق دین وایي او د بل چا دین به نه منئ او دا صفت په ډېرو باطل پرستو کې هم دی چې هر څومره احادیث او هر څومره آیتونه ورته پیش کې خپل کشران یې داسې پوه کړي چې د بل چا خبرې به نه مني ګوره بل طرف ته دې اړوي قل ورته ووایه ای پیغمبره ان الهدی یقینا صحیح هدایت او صحیح دین هدی الله هدایت د الله تعالی چې اسلام دی ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم آیا ورکېدی شي یو تن ته په مثل د هغه کتاب چې درکړی شوی دی تاسو ته مخکې ورته ویل لا تؤمنو تصدیق مه کوئ ولی تصدیق مه کوئ وجه ورته دا ویلی وی ځکه ستاسو کتاب ډېر غوره دی ستاسو د کتاب په شان کتاب چاته ورکېدی شي او یحاجوکم یا به جګړه وکړي دوی د تاسو سره عند ربکم په نزد د رب ستاسو قل ورته ووایه ای پیغمبره ان الفضل یقینا فضیلت او غوروالی بید الله په لاس د الله تعالی کې یؤتیه ورکوي دا فضیلت من یشاء چا لره چې وغواړي والله الله تعالی واسع پراخ فضل والا دی علیم پوهه دی د الله مهرباني
او د الله د فضل هر وخت کې غوښتنه کوه د رب العالمین نه. یختص برحمته من یشاء، خاص کوي الله تعالی په خپل مهربانۍ سره من یشاء چا لره چې وغواړي. والله الله تعالی ذو الفضل العظیم، خاوند مهربانۍ لوی دی. د آیت کې اشاره د نبوت او پیغمبري د الله رحمت د چاله چې ورکوي، نور نعمتونه هم دغه شان. دا د الله فضل دی، چاله مالداري ورکی، چاله خایس ورکی، چاله دین ورکی، چاله علم ورکی. نو د چا فضل او د چا مهربانۍ پسې تاسو د هغې سره حسد پکې مه کوئ. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. د قرآن انصاف دا دی چې د اهل کتابو کې کوم ښه صفات هغه هم الله تعالی ذکر کوي چې په دې اهل کتابو کې امانتدار او خائنان دواړه شته. رب العالمین فرمایي ومن اهل الكتاب، او بعضې د کتاب والاونه من هغه څوک دی ان تأمنه چې ته امانت ورکړې هغه ته بقنطار یوه خزانه ډېر ماله ډکه خزانه ورته ورکړې او امانت یې ورسره کې. یؤديه الیک، یؤديه واپس یې درکوي، الیک تا ته واپس کوي تا ته. ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوک دی ان تأمنه بدینار که چېرته ته امانت ورکړې بدینار یوه روپۍ او یو دینار لا یؤديه نه درکوي دغه امانت او دغه روپۍ الیک تا ته الا ما دمت مگر تر څو پورې چې ته یې همیشه علیه په هغه باندې قائما ولاړه. دا زموږ مسلمانانو کې دی، بعضې ډېر امانتداره سړی وي، کروڑونه روپۍ ورسره کېده، د روپۍ خیانت پکې نه کوي. او بعضې دومره کمزوري ایمان والا خلک وي چې یوه روپۍ کې خیانت کوي، او چې یوه روپۍ وله ورکړي امانت هغه وخته پورې نه درکوي چې سم ورته په دې دروازه کې ولاړ نه. نو رب العالمین فرمایي ذلک بانهم قالوا لیس علینا، دا په دې وجه چې دوی به ویله لیس علینا فی الامیین، چې نشته دی په موږ باندې فی الامیین په باره د مالونو د امیانو کې سبیل هیڅ لاره، هیڅ ګناه نشته چې موږ د دې عربو نه څه شی والو کوي نه واپس کوو پروا نه کوي، په موږ ګناه نشته دی. نو دا د دوی غلطې خبرې وې، دروغ بې دلیله. ویقولون علی الله الکذب، دوی وایي په الله تعالی باندې الکذب دروغ جوړوي په رب العالمین باندې. وهم یعلمون، او حال دا دی چې دوی پوهېږي دروغ یې دا و چې په موږ ګناه نشته، معنا الله موږ نه رانیسي په دې باندې، دا دروغ دي که نه. بلا داسې نه ده، بلکې من اوفا چا چې پوروالی وکړو بعهدې په خپل لوز باندې واتقا او ویرېدو د رب العالمین نه، نو فإن الله یقینا الله تعالی یحب المتقین، مینه کوي د متقیانو سره. تقوا والا او په خپل لوز باندې چې څوک وفا کوي د داسې خلکو سره د رب العالمین مینه ده، محبت دی د رب العالمین. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. وس الله تعالی بیا رټنه ورکوي هغه خلکو ته چې د دنیوي سپکو پیدو د حاصلولو دپاره دروغجن قسمونه کوي او د الله سره د کړو وعدو لحاظ نه ساتي. دوی به په آخرت کې هم دغه شان تاوانیان وي او په دنیا کې هم. رب العالمین فرمایي ان الذين يشترون، یقینا هغه کسان چې اخلي بعهد الله په وعدو د الله تعالی باندې. عهد الله تعالی داو چې د دوی نه دا لوز اخیستی شوی چې تاسو به آخري نبي دا منئ. و ایمانهم، او په قسمونو خپل ثمنا قلیلا قیمت لگا قسمونه به کول او خلکو نه به پیسې اخیستې. اولئک دا کسان چې دی لا خلاق لهم، نشته دی هیڅ برخه د دوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې، ولا یکلمهم الله، او خبرې به نه کوي د دوی سره رب العالمین، ولا ينظر الیهم، او نه به ګوري رب العالمین دوی ته د رحمت په نظر باندې. یوم القیامت، په ورځ د قیامت. یوم القیامه قیامت ته ځکه وایي چې ټول انسانان به ولاړ وي، د ناستې ځای به نه وي، سخته ورځ ده، ګرمي به م وي، حساب کتاب به م وي،
او په ناسته به هم نه وي انتظارګاه به هم نه وي عام مؤمنانو دپاره انتظارګاه هم شته سوری هم شته دی د عرش سوری خو دا څه پته لګي چې موږ ته به میلاویږي که نه دې وجه نه د قیامت نه یره پکار ده ډېره زیاته ولا یزکیهم او نه به پاکوي رب العالمین دوی لرا ولهم عذاب علیم او شته دی د دوی دپاره عذاب دردونکی حدیث کې هم داسې راغلي چې څوک په دروغو قسمونو باندې یو شیز خرڅوي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نفس دا عذابونه چې ذکر دي درې کسان دي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د هغې دپاره هم دا عذابونه دي الله به ورسره خبرې نه کوي الله به ورته د رحمت په نظر باندې نه ګوري او الله به د ګناه نه پاکوي او دردونکي عذاب به هغه څوک دي درې کسان المسبل ازاره نارینه چې خپلې پنسې د ګیټکو نه ښکته ساتي دا ګوره عزیزانو ګناه کبیره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذي کې حدیث دی یو سړی ولیدو چې هغې پنسې ښکته وي په مونځ کې ورته ویله ورشه واپس شه اودس دې وکړه اودس په دې سره ماتیږي بنابر یو قول دویم هغه کس دی چې هغه خپل سودا په دروغو قسمونو خرڅوي 10 قسمه کوي چې زما د قسم وي چې په 100 مې اخستی او شی به اخستی په 1 روپۍ وي په دروغو قسمونو شیز مه خرڅوه که چا د نه واخسته وایخسته که وایې نه خسته رب العالمین به درله په حلال مال کې برکت واچوي او دریم المنان بما اعطا چا سره لږ ښه وکړي بیا هر وخت کې یادوي چې ما داسې کړي ما داسې کړي ما داسې کړي خم دې کړي دي او رب العالمین به سزا هم درکوي دا ګوره ډېر غټ تاوان دی هم تاواني شوي او هم درته څه میلاو نه شو وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب دا آیاتم د یهودو باره کې ابن عباس رضی الله عنه به فرمایل چې د دې نه مراد یهودیان دي چې په تورات کې به د ځان نه مسئلې زیاتولې ځان نه به زیادت کو تحریف به کو خلکو ته به دروغ ویله حال دا دی چې دوی پوهېدل چې دا دروغ دي دا زمون کارونه نو رب العالمین د هغوی باره کې وایي وإن منهم او بعض د اهل کتابونه هغه څوک دی لفریقا یوه ډله ده وإن منهم او بعض د دې اهل کتاب او د کتاب والاونه لفریقا یوه ډله ده یلوون السنتهم چې تاووي ژبې خپلې بالکتاب په کتاب د الله تعالی باندې اسې د ځان نه به پکې آیات وردن نه کو هغه به تلاوت شروع کو چې دا د الله د کتاب آیات دی لتحسبوه د دې دپاره چې تاسو ګمان وکړئ په هغې باندې من الکتاب د کتاب نه یعنی دوی چې کوم څه شیز پکې زیات کړی دی چې ستاسو ګمان راشي چې دا هم د قرآن آیات دی او حال دا وما هو من الکتاب نه دی دغه زیاتی چې دوی زیات کړی دی من الکتاب د الله د کتاب نه ویقولون او ویل بدوی هو من عند الله چې دا د الله د طرفه دی وما هو من عند الله او حال دا دی چې هغه به نو د الله د طرفه د الله د طرفه به حکم نو د ځان نه به دروغ ویله ویقولون او دوی جوړوي دروغ وایي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ لره ویقولون جوړولو ته موي چې کله د قول په صله کې علی راشي داسې ترجمه هم صحیح ده ويقولون جوړوي دوی علی الله په الله باندې الکذب دروغ او دام صحیح ده ويقولون وایي دوی علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ وهم یعلمون او حال دا دی چې دوی پوهیږي چې موږ دروغجن یو او دوی پوهیږي چې دا ګناه ده نو په دې امت کې اکثره خلک مسلې ته پوسته وکړي ځان نه فتوا درکړي کتاب به وروسته ګوري اوسني مفتیان ټول داسې دي مسلې ته پوسته وکړي دا ورته عیب ښکاري چې زه شیخ صاحب او زه علامه صاحب او زه مفتي صاحب څنګه دی لا داسې جواب ورکم چې زه ووایم چې ماله نه راځي او حالان کې جواب نه درتک دا ستا علم دی چې ووایې والله اعلم صبر وکړه دا مسله به وګورو بیا به جواب درکو په دې باندې شرم نه دی پکاره نو اکثره خلک فتوا ورکي چې د الله په کتاب کې چې به وګوري بیا نه دام تقول علی الله دی په فتوا ورکولو کې جلتی نه ده پکاره چا درنه فتوا وغوښتله ورته ویې سبا بیا تپوس وکړه
جمعه پس بیا تپوس وکړه ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. د نجران نسواراو بداویل چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام خپل تابعدارو ته دا حکم کړي چې زما عبادت وکړي. د آیات د غوی پر رد ما نازل شو چې دروغجنو عیسی علیه السلام داسې نه دی ویلي. هغه صرف د الله بندګۍ ته خلک راغوښتي وو او د الله بندګۍ ته خلک رابللي وو. رب العالمین فرمائی ما کان لبشر ندی مناسب د هیڅ یو انسان د پاره. دویمه ترجمه ندی ممکن د هیڅ یو انسان د پاره اډو امکان نه لري چې الله رب العالمین یو پیغمبر را لېږلی وي، الله غوره کړی وي چې دا د پیغمبر شو دا پیغمبر دی بیا خلکو ته ووایي چې تا زما بندګي وکئ. ما کان لبشر ندی مناسب د هیڅ یو انسان د پاره ان یؤتیه الله چې ورکړی وي الله تعالی هغه ته الکتاب کتابا والحکم او پویه د دین والنبوة او پیغمبري ثم یقول للناس بیا دی وایي دغه پیغمبر خلکو ته کونو عبادا لی چې تاسو عبادت کوونکي شئ زما، کونو شئ عبادا لی بندګي کوونکي زما من دون الله سوا د الله تعالی نه، ولكن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب لیکن شئی تاسو ربانیین اللہ والا. ربانی آغا انسان توئی چې د خلکو تربیت کوي اول ورته وړې وړې مسلې بیانی کی بیا غټې غټې خبرې او د الله د پاره کوي د الله والا وي. د هر عمل نه مخکې د الله رب العالمین د رضا اراده وي، اخلاص پکې وي. لیکن شئی تاسو ربانیین اللہ والا بما کنتم په سبب د هغې چې وی تاسو تعلمون الکتاب ښودنه کوئ خلکو ته الکتاب کتاب د الله تعالی و بما کنتم تدرسون او په سبب د دې چې تاسو په خپله یې لوستل کوئ، یعنی خپل بیانوئ او په خپله یې لولئ هم د الله کتاب. داسې خلک جوړ شئ، الله والا جوړ شي چې تاسو د الله کتابم لولئ، یا سبب دی یا غایه د دواړه صحیح دی، او یا غایه ده داسې خلک جوړ شي چې د الله د کتاب سره تعلق وي، هم درس کوي او هم بل ته ښایي. د پیغمبرانو دعوت داو چې خلکو ته به ویله د الله والا جوړ شي، نه دا چې زما بندګي وکوي. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا او هغه حکم نکوي دا پیغمبر تاسو ته ان تتخذوا الملائكة چې ونیسئ تاسو فرشتو لرا والنبيين او پیغمبرانو لرا اربابا معبودانا شارعان ونیسئ. اربابا جمع د رب ده. پیغمبر کلم چاته نه وایي چې تاسو د فرشتو بندګي وکئ، تاسو د پیغمبرانو وکئ، بلکې پیغمبر خلکو ته وایي چې د الله بندګي وکئ. ایأمرکم یا حکم کوي تاسو بالکفر په کفر باندې بعد اذ انتم مسلمون پس د هغې نه چې وایي تاسو مسلمون مسلمانان. یعنی یو سړی چې ایمان والا وي او بیا خلکو ته وایي چې د الله بندګي مه کوئ دا خو کفر دی، نو داسې حکم خو څوک نه کوي او بیا د پیغمبر په حق کې خو بالکل امپاسبل ناممکن ده. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اوس وایي چې دا خلک د الله رب العالمین لوزونه ماتوي، نو یو لوز هغه دا مات کړی چې الله تعالی پخوانو پیغمبرانو سره دا لوز او عهد کړو چې ستاسو نه وروسته چې کوم نبی راځي نو تاسو به په هغوی ایمان راوړئ او د هغې به مدد کوئ. نو هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو دوی د هغې نه انکار وکړو، نو د خپلو پیغمبرانو خبره ونه منله. نه یوازې چې د پیغمبر انکار یې وکړو، دی یهودیانو او نصاراو د خپلو پیغمبرانو د خبرې نه هم انکار کړی دی. د زموږ د پیغمبر نه منل د دوی دپاره د خپل پیغمبر نه منل دي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ او کله چې واخست الله تعالی میثاق النبیین مضبوطه وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم چې خامخا هغه چې زه در کوم تاسو ته چې زه یې درکړم تاسو ته
من کتاب س کتاب و حکمت او پویا و سنت پویا د سنت د احادیثو ثم جاءكم بیاراشی تاسو ته رسول یو پیغمبر مصدق چې تصدیق کوونکی وي لما د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره وي هغه وعده څه شی ته اخیستې وه هغه دا وه لتؤمنن به چې خامخا ایمان به راوړئ تاسو ټول به په دغه پیغمبر باندې ولتنصرنه او خامخا مدد به کوئ د دغه پیغمبره دا وعده رب العالمین اخیستې او ورته یې ویلې قال اقررتم الله وفرمایله تاسو اقرار کوئ دا کار به کوئ او دوی ویلي چې آو واخذتم على ذلكم او واخست تاسو واخذتم قبول کړه تاسو واخست تاسو على ذلكم په دې باندې اصري وعده زما یعنی تاسو زما وعده قبول کړه قالو دوی ټولو په یو اواز باندې دا ویلو اقررنا او مونږ اقرار وکړو چې بالکل دا وعده مونږ ته منلو ده قال فاشهدوا قال ویل رب العالمین فاشهدوا نو گواشئ تاسو وانا معكم من الشاهدين او زه د تاسو سره د گواهی کوونکو نه یم دا وعده الله تعالی اخیستې وه او بیا چې پیغمبر راغی ټولو انکار وکړو فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون نو څوک چې واوړېدو پس د دغې وعدې نه فاولئک نو پس همدغه کسان هم الفاسقون نافرمان دي فاسقون دلته مراد د فاسقون نه یهودیان او نصارا دي هر چا باندې د فاسق فتوا مه ورکوئ قرآن کې عموما فاسق چې دی د کافر مبارک استعمالي معمولی د یوې ګناه په وجه باندې فاسق چاته مه وایه د فقه په اصطلاح کې فاسق هغه چاته ویلی کېږي کل من کثرت خطایاه علی حسناته فاسق الفاسق هغه سړی دی چې ګناهونه ډېر وي او نیک اعمال یې کم وي نه مونځونه کوي نه روجې نیسي او چې چا مونځ او اودس کو روجې نیولې فرایض یې کول معمولی چېرته ګناه ته کېدله نو مطلقا د فاسق فتوا پې مه لګوه افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها وإلیه یرجعون اوس الله تعالی وایي چې زما یو دین دی هغه اسلام دی او دا نور چې هر څومره دینونه دي دا ټول زما دینونه نه دي د اسلام د راتګ نه وروستو نه یهودیت انسان ته فایده ورکوي او نه نصرانیت رب العالمین فرمایي افغیر دین الله آیا نو سوا د دین د الله تعالی نه یبغون دوی لټوي بل دین وله او خاص الله رب العالمین لره دی او خاص الله رب العالمین لرا اسلم من فی السماوات غاړه یې خدا من هغه چا فی السماوات چې په اسمانونو کې دی والارض او په ځمکه کې طوعا په خوشحالۍ سره وکرهن او په زور سره الله رب العالمین ته ډېرو شیزونو په خوشحالۍ سره او ډېرو په زور د الله په زور غالب دی رب العالمین قدرت والا ذات دی وإلیه یرجعون او خاص الله رب العالمین ته به ورګرځېدی شي دا انسانان قل اوس الله رب العالمین وایي چې د یهود او د نصاراو په خلاف باندې تاسو همیشه دپاره د ایمان دا اعلان کوئ قل تو اوایه ای پیغمبره آمنا مونږ ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې وما انزل علینا او په هغه کتاب باندې چې نازل کړی شوی دی مونږ ته وما انزل علی ابراهیم او په هغه وحی باندې چې نازل کړی شوی و ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او په اولاد د یعقوب علیه السلام باندې وما اوتی او په هغه کتابونو اوتی چې ورکړی شوي و موسی علیه السلام ته و عیسی او عیسی علیه السلام ته والنبیون من ربهم او نورو پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د دوی نه په دې ټولو زموږ یو شان ایمان دی فرق پکې شته دی بعضو له الله ډېر فضیلت ورکړی بعضو پیغمبرانو له په بعضو نورو باندې خو البته ایمان هم یو شان دی او دا وایو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی د هغې نه وروستو نور پیغمبران نه راځي کم دین چې راوړی دی دغه دین
دا اخیری دین دی حق او سچ دین دی د دې نه وراخوا نه پیغمبر راځي نه کتاب راځي تر د قیامته پورې لا نفرق من جدائنا کو په ایمان راوړلو کې بین احد منهم په منځ د یو تن کې د دوی نه ونحن له مسلمون ومن خاص الله تعالی ته تابعدار یو مسلمون تابعداري کوونکي صرف د رب العالمین ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه او چاچ ولټولو غیر الاسلام بغیر د اسلام نه دینا بل دینا فلن يقبل نو هیڅ ربا قبول نشي ددنا منه ددنا دغه دینا ایک په هر دین باندې رب العالمین تزان رسوین رسیدل ناممکن دی سوا د اسلام نه مسلمان جوړ شه د توحید والا جوړ شه الب الله رب العالمین ترسیږي د دینه دا معلومه شو د نن سبا چې دا خبرې دي وحدت الادیان ټول دینونه یو شان دي آسماني دینونه یهودیت دی او نصرانیت دی څه پروا کوي هغوی هم بندګي کوي دوی هم کوي او مسلمانان هم کوي نه رب العالمین فرمایي د اسلام نه علاوه بل یو دین هم نه منم او ما ته د منلو نه دی رب العالمین فرمایي مسلمانانو انسانانو ټولو نه رب العالمین دا یو دین غوښته چې هغه اسلام دی اوس به اسلام منئ صرف وهو او دغه کس فی الاخرة په آخرت کې به وي من الخاسرین د تاوانیانو نه ای څوک چې د اسلام نه علاوه بل یو دین باندې عمل کوي او په بل دین باندې رفتار کوي دا انسان به په آخرت کې تاوانیانو نه وي کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق دا آیات هم د اهل کتاب مبارک دی چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ نه مخکې په هغه ایمان راوړو او چې کله راغ او بیا یې کفر وکړو داسې اجمالا ایمان یې راوړو چې اخري پیغمبر به راځي او دا به زموږ پیغمبر وي او موږ به د ده سره ملګري کیږو اجمالا ایمان یې و خو چې راغې بیا کافر شو دوی بیا د ایمان نه واوړېدل نو رب العالمین فرمایي کیف یهدی الله قوما څنګه به هدایت وکړي الله تعالی هغه قوم ته کفروا بعد ایمانهم چې کفر یې کړی دی پس د ایمان راوړلو نه پس د ایمان د دوی نه وشهدوا ان الرسول حق او گواهی ورکړې ده چې یقینا ان الرسول دا رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی وجاءهم البینات او راغلي دي دوی ته ښکاره دلیلونه په پیغمبرۍ د دې پیغمبر باندې والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته توفیق د هدایت نه ورکوي قوم ظالمانو ته دا اصل کې ضدین و عنادین او د ضد او د عناد د وجه نه چې سړی د اسلام نه واوړي داسې خلکو ته بیا الله هدایت نه کوي او چې معمولی غوندې انابت په یو انسان کې وي رب العالمین ډېر رحیم ذات دی بیا اولئک جزاؤهم دغه کسان چې دی جزاؤهم بدله د دوی دا د ان علیهم چې یقینا شته دی په دوی باندې وي به په دوی باندې لعنت الله لعنت د الله تعالی والملائکة او د ملائکو والناس اجمعین او د ټولو خلکو لعنت نه مراد دا دی چې دغه ټول خلک به په ورځ د قیامت باندې جهنم ته ځي د الله د رحمت نه به لرې وي ټول ملائکه به مور باندې لعنتونه وایي او ټول انسانان به مور باندې لعنت وایي خالدین همیشه به وي فیها په دې لعنتونو کې لا یخففون نه به شي سپکولی عنهم د دوی نه سپک به نه کړی شي د دوی نه العذاب هغه عذاب چې مقرر دی دوی ته د الله طرفه ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي دې آیتونو کې موږ ته درس دی چې الله ښکلی دین اسلام را کړی د اسلام نه پس به دا کفر غوره کول دا مه کوئ چې یو سړي ته یو علم یو مسله معلومه وي او سره د علم خلاف کوي نو د داسې خلکو خاتمه به صحیح نه وي نه په هر وخت کې د الله نه یره کوه چې هسې نه اوس راته مرګ راشي نو داسې یره پکار ده او د غیر دینو د دین نه متاثره کېدل نه دي پکار رب العالمین فرمای الا الذین تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان چې توبه یې ویسته من بعد ذلك پس د کفر نه کفر هم کړی دی او بیا راغی لاس یې پورته کو چې رب العالمین زما تا ته توبه ده زه نور مسلمان جوړېږم رب العالمین دې رحم ته وګوره څومره رحیم ذات دی رب العالمین فرمایي
چې بیا هم دوی ته زه معافي کومه بیا هم ورله جنت ورکومه الا الذین مگر هغه کسان تابو چې توبه یې ویستله من بعد ذلک پس د دغې کفر نه واصلحوا او ځانونه برابر کړل په نیکو اعمالو باندې نو فإن الله یقینا الله تعالی غفور بخونکی ذات دی رحیم رحم کوونکی ذات دی ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم کوم خلکو چې کفر وکړو بیا په کفر کې زیات شو یعنی کفر کې د حد نه ډیر زیات مخکې لاړل عنادونه شروع کړل نو د دوی توبه به نه قبلیږي ځکه چې د دوی توبه د منافقت توبه وي دوی د اسلام د زړه نه منلی نه وي او حقیقي توبه وباسم نه دی وجه نه الله ولا به توفیق د توبې نه ورکوي رب العالمین فرمای ان الذين یقینا ها کسان کفروا چې کفر وکړو بعد ایمانهم پس د ایمان راوړلو نه ثم ازدادوا بیا دوی چې د زیات شو کفرن په کفر کې لن تقبل توبتهم هیڅ ربا قبول نکړي شي توبتهم توبه د دوی واولئک هم الضالون هم دا کسان گمراهان دي همدا کسان دا گمراهان دي بیا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار دویم قسم خلق چې توبه نه قبلېږي هغه خلق دي چې کافرانی او په کفر کې اختوي تر دې چې مرګ ولا راشي د مرګ په وخت کې به چغې سورې وای بیم د دوی توبه نه قبلېږي کله چې مرګ ویني لکه فرعون چې مرګ ولیدو د غر کېدو په وخت کې شو ویل چې ما ایمان راوړی دی په رب د هارون او د موسی جبرائیل امین ورته ویل الان اوس ایمان راوړی اوس ایمان نه قبلېږي موږ مسلمانانو ته دا درس دی هر وخت کې د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساتل توبې ویستل پته نه لګي چې مرګ کله راځي هسې نه چې مرګ په داسې حالت کې راشي چې زموږ د خولې نه چېرته د کفر کلمه وځي د بدن نم چېرته د کفر عمل صادر شي نعوذ بالله ان الذين كفروا یقینا ها کسان کفروا چې کفر یې کړی وماتوا او مړه شول وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافرانو فلن يقبل نو هیڅ ربا قبول نکړی شي من احدهم د یو کس د دوی نه ملء الارض ډک ځمکه په اندازه د ډکوالي د ځمکې باندې ذهبا سره زره ولو افتدا اگر که په بدله کې ورکړی وي دغه ولو افتدا معنا دا که په بدله کې دا ورکوي او چې زه د الله د عذاب نه بچ شم زما توبه قبوله شي رب العالمین فرمایي چې نه که د سرو زرو نه دا ځمکه به ډکه کې به جرماني قبلول دا بیا نشته اولئک دغه کسان چې دی لهم شته دی دوی دپاره عذاب علیم دردناک وما لهم من ناصرین او نه به وي د دوی دپاره هیڅ قسم مددګاران نو همیشه دپاره دا یره ځان سره ساتل پکار دي چې مرګ ماله په داسې حالت کې را نشي چې زه بېلمازه یم زه روژې نه نیسمه دارنګې زه په حرامو کې اخته یم همیشه کوشش کوئ هره ورځ د نیکو اعمالو اراده کوئ ژوند چې دی ټول عزیزانو دا یوه ورځ دی پرون ورځ هغه تېره شوې د هغه ستا ژوند نه و تېر شو د سبا د ورځې پته نه لګي چې سبا به ته ژوندی او که مړ به نو همدا یوه ورځ دا چې دا ستا سره ده نو په دې یوه ورځ کې ځان ته وګوره چې ته څومره اعمال کوې او ته څومره الله ته ځان نږدې کې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مخکې الله تعالی وویله که دا کافران د سرو زرو نه دا ځمکه ډکه کي الله یې ترې نه قبلوي خو مؤمنان چې د الله په لار کې صدقې کوي الله یې قبلوي ځکه مؤمنانو کې اخلاص دی د ایمان ثمره ده د دوی سره الله یې جنت ته رسوي رب العالمین فرمایي لن تنالوا البر هیڅ چېرې به تاسو نه رسېږئ البر پوره نیکۍ ته یا هیڅ چېرې به تاسو جنت حاصل نه کوئ حتی تنفقو تر دې چې خرج کړئ تاسو مما د هغې مالونو نه تحبونه چې تاسو یې خوښوئ دا آیات چې نازل شو ابو طلحه انصاري رضی الله عنه د مسجد نبوي د قبلې طرف ته یو ښکلی باغ و او اوبه یې خوږې وې بیروحا باغ وایي ما ته محبوب مال په مال کې هغه دا دی او ډېره ګټه به هم د هغې وه ډېر آمدن به و یا د الله پیغمبره دا ما د الله دپاره وقف کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بخن
څومره غټه صدقه او څومره غټه قرباني دی ورکړه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یوه وینځه وه چې ما ته دا خوښه ده د الله دپاره هغه ازاده کړله. عمر ابن الخطاب په خیبر کې ځمکه وه، قیمتي ځمکه، هغې الله ته وقف کړه. نو عزیزانو دې ایتونه چې م اورېدل دا سوچ کوئ چې زم د الله دپاره نن په دې باندې عمل وکم، داسې یو مال د الله په لار کې ورکم چې زما خوښ وي. مما تحبونه چې ته یې ورکې او زړه دې ورپسې ودردېږي، د الله دپاره به داسې مال ورکوې. لن تنالوا البر، هیڅ چیرې به تاسو ونه رسېږئ البر پوره نیکۍ ته، یا به هیڅ چیرې حاصله نه کوئ تاسو پوره نیکي یا جنت، حتی تنفقو تر دې چې خرج کړئ تاسو مما د هغې مالونو نه تحبونه چې تاسو یې خوښوئ. وما تنفقو من شیء، او هغه چې تاسو خرج کوئ من شیء هر شی، فإن الله یقینا الله تعالی به علیم په هغې باندې پوهه دی. معنا دا ده چې هر کله ته خرچه کوې ګوره د ریا او د سمعت دپاره نه، د ځان ښودنې او د کلاوټ دپاره مه کوه، صرف او صرف د رب العالمین د رضا دپاره کوه، ځان ښودنه مه کوه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. په دې آیت کې دلیل دی د نسخې چې یهودیانو به ویل زمونږ دین نه دی منسوخ. الله تعالی فرمایي چې یعقوب علیه السلام په ځان باندې اوښان حرام کړي، نظر یې کړی د نظر د وجې نه یا بیمارو د هغې وجې نه. او حال دا چې ابراهیم علیه السلام په دین کې دا حرام نه و. دویم دا چې دوی به اعتراض کو چې ابراهیم علیه السلام په ځان اوښان حرام کړي او مونږ هم ورته حرام وایو، او ای نبی ته هم ورته حرام ووایه، ته څنګه ځان ته د ابراهیم علیه السلام امتی وې. نو الله رب العالمین په دې باندې رد کوي چې ابراهیم علیه السلام نو حرام کړي، یعقوب علیه السلام د یو نظر د وجې نه په ځان باندې منښته کړې وه چې زه به یې نه خورم. بیا الله پاک چې کوم دی هغه د هغې حلالوالی هغه یې دوباره هغه بیان کو. کل الطعام ټول طعامونه کان حلا لبني اسرائیل دا و حلال د بني اسرائیل لرا، الا ما حرم مگر هغه چې حرام کړي اسرائیلو یعقوب علیه السلام بند کړي وو. حرمه اصل کې د حرام خپله معنا د بندوالی چې بند کړي یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التورات، مخکې د نازلېدو د تورات نه، مخکې د دې نه چې نازل شوی تورات. قل ورته ووایه ای پیغمبره فأتو بالتورات، نو راوړئ تاسو تورات، فتلوها نو ولولئ دا تورات ان کنتم صادقین که چیرې تاسو رښتینې چې ستاسو خبره رښتیا ده او که دا خبره. فمن افترا نو پس هغه چا چې جوړ کړل علی الله په الله تعالی باندې الکذبه دروغ خبرې او دروغ من بعد ذلک رستو د دینه فاولئک نو دا کسان چې کوم دي هم الظالمون دوی ظالمان دي، یعنی دوی ټول په الله پورې دروغ تړي، په الله باندې دروغ جوړوي نو ظالمان دي. قل ورته ووایه ای پیغمبره صدق الله، رښتیا ویلي رب العالمین او الله رب العالمین رښتینی ذات دی. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، نو روان شئ ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام پسې، حنیفا چې هغه کلک ولاړو په توحید باندې، حنیفا متوجه رب العالمین ته. وما كان من المشرکین، او نو دی د مشرکانو نه. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا، دوی به ویله چې زمون قبله غوره ده او مونږ غوره یو، مونږ ته غوره قبله راکړې شوې ده. الله رب العالمین په دوی باندې دا خبره هم د دې خبرې رد ورته بیانوي چې نه، غوره قبله کعبه ده او غوره امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی چې الله ولا دا غوره قبله ورکړې ده. رب العالمین فرمای ان اول بیت، یقینا اولنی کورا وضع چې کې ښودلی شوی دی للناس د خلکو دپاره، للذي خامخا هغه کور دی ببکته چې په بکه کې دی. د مکې نوم بل نوم چې دی هغه بکه ده، بکه او مکه خو ټولو ته پته. مبارکه چې برکت والا دی دغه ځای، وهدن او هدایت دی للعالمین دپاره د مخلوقاتو. کعبه کې الله تعالی ډېر برکتونه اچولي، د شرک نه د خلاصۍ ځای دی،
څوک چې کعبې ته د هدایت په نیت لاړ شي او چې ووایي چې رب العالمین ما ته هدایت وکړي او زما مشکلات حل کړي، الله رب العالمین ولا ټول مشکلات هم حل کړي، خو چې په صحیح نیت لاړ شي. مونږ او تاسو خاص کر دا نوجوانان چې ځي مخکې د دی نه احرام چې اچوي یو سیلفي واخلي شیر یې کړي چې یاره جي زه روان یم عمرې ته، ټول ریاکاري کوي، ملګرو سره بې لاندې انتظار کوي چې په ما به څومره کمنټونه کېږي، چې څوک پې لږ غوندې لږ تیز کمنټ وکړي هغه ته ټلیفون کوي، جګړې ورسره کوي. نه عزیزانو، خپل عبادتونه ټول پټ ساتئ رب العالمین سره او الله رب العالمین ته حواله کوئ، مخلوق نه څه مه غواړئ، مخلوق نه صفت هم مه غواړئ. د خلکو د عبادت خانې دپاره کعبه جوړه شوې، دا ولنی کورو. د دې نه 40 کاله وروستو یعقوب علیه السلام بیا بیت المقدس کوم ته چې موږ او تاسو مسجد اقصا وی، دا بیا 40 کاله وروستو جوړ شوی. نو غوره کور او غوره قبله چې د هغه کعبه شریفه ده. رب العالمین فرمایي فیه آیات، په دې کې نښې دي بینات ښکاره، مقام ابراهیم، یو پکې ځای د ودرېدو د ابراهیم علیه السلام د مقام ابراهیم چې ورته وایي. ومن دخله، او څوک چې داخل شو د کور ته، کان نو شو د آمنا، په امن کې دی به د امن والا وي، د امن والا ځای دی. ولله، او خاص د الله دپاره، علی الناس، په خلکو باندې لازم دی، حج البیت، حج کول د بیت الله شریفه. من استطاع، من په هغه چا باندې استطاع چې طاقت لري، الیه د بیت الله ته، سبیلا د لارې. نو کعبه چې دا غوره ذکر چې حج دلته ادا کیږي او حج چې کوم ځای کې ادا کیږي هغه غوره ځای. نو مسلمانانو قبله دا غوره ده د نورو قبلونه. دویم دلته دا خبره بیان شوه چې د حج طاقت د چا کیږي. د حج د طاقت دپاره عزیزانو 2 شرط دي. یو شرط دا دی چې سړي سره مال او دولت وي، دویم صحت وي، روغ وي. بیمار سړي باندې الله حج نه فرض کړی چې ګرځېدی نشي، تللی نشي، حج ارکان ادا کولی نشي. او دغه شانې چې مال در سره نه وي. په سعودي عرب کې اکثره خلک په پټه په غلا باندې ځي، دا هم غلط حجونه دي، ور صحیح حج نه دی. صحیح حج دا دی چې ته به اول میقات ته ځې، میقات ته به لاړ شي، احرام به وتړې، هلته به نیت وکې او 2 رکعاته مونځ به وکې، غسل به وکې، په تلبیې سره به روان شي. ته اول نه دروغ وې، لاړ شي شرطه د نه تپوس وکړي پولیس چېرته روان یې، دروغ وې دلته مې کار دی. نو حج کې خو به دروغ نه وې او نه د احرام اچولی، په صحیح طریقه خو حج نشي کولی. نو دا د غلاګانو حجونه دا صحیح حجونه نه دي. ګوره د دې داسې مثال دی، سړی مونځ کوي اول پکې نه نیت وکړي، نه قیام وکړي، نه رکوع وکړي، ډایرکټ سجدې له لاړ شي. نو د اول نه دا اراده مه کوئ. او الحمدلله سعودي کې چې څوک پاتې کېږي د دې ښه طریقه ده. په دې کال حج نشي کولی، روپۍ در سره نشته، الله در باندې نه دی فرض کړی، تسري نشي اخیستی، الله تا نه رانیسي. د میاشتې 300 ریاله هغه جمع کوه. کال کې 100 روپۍ شوې، 12 تینې 3600 داخله په 3200 ده، 400 د سره نور هم جمع کېږي. خو زمونږ اکثره ملګري چې دي په دا سوچ یې نه وي چې زه به دا حج وکړم په خپلو پیسو، بس لاړ شي په 500 ریاله چا څه خبرې وکړي، بیا یې نالته د شپې ځای معلوم وي، نه د ورځې ځای معلوم وي، نه عبادت صحیح وکړي او نور له د عبادت چل ورځي. نه عزیزانو، حج د بیت الله په هغه چا فرض دی چې د چا وس کېږي، چې د تسریع وس نه کېدو ته مکلف نه یې او تسریع اسانه جوړیږي. رب العالمین فرمایي ومن کفر، او چا چې کفر وکړو، فإن الله، یقینا الله تعالی، غنی عن العالمین، بے پروا ذات دی، عن العالمین د ټول عالم نه. ومن کفر کې اشاره ده چې د حج نه څوک انکار کوي دا کافر دی، د حج د فرضیت نه. حج فرض دی په مسلمانانو، چې څوک ورته سیاحت وي، چکر وي، دا غلطه کوي. دویم ومن کفر معنا دا ده چې په چا باندې حج فرض وي او حج نه کوي، د عمل د کفر کوي. صحیح حدیث کې راغلی دی چې ماته یهودیا او نصرانیا، که دی مړ شو نو دی به یا یهودي مړ کېږي یا نصراني، یعنی عمل د کفر یې وکړو، فرض دی ور باندې حج، صحت هم صحیح دی، روپۍ هم ورسره شته او حج نه کوي. نو ناجزانو حج کول پکار دی یو ځل په ټول عمر کې. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله. وس الله رب العالمین دوی ته دا بیانوي چې هیڅ دلیل در سره نشته او د الله تعالی آیاتونو نه انکار کوئ، تاسو د دې کار نه تاسو منع شئ. الله تعالی ستاسو عملونه ویني او بیا به سزا درکوي. قل یا اهل الكتاب، تور ته وې پیغمبره، یا اهل الكتاب، اې د کتاب والاو،
لم تکفرون ولی تاسو کفر کوئ بآیات الله د الله تعالی پایتونو پورې د الله تعالی پایتونو باندې والله الله تعالی شهید گواه دی علی ما تعملون په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ که تاسو هر قسم کفر کوئ هر قسم گناهونه کوئ یاد وساتئ چې رب العالمین هم ویني د الله نه پټېدی نشي او د الله رب العالمین نه څه پټ نه دی رب العالمین به بیا تاسو له سزاګانې درکوي قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله ورته ووایه ای پیغمبره چې ای اهل کتابو لم تصدون ولې اړوئ تاسو عن سبیل الله خلق ولې اړوئ تاسو عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه لم تصدون ولې اړوئ تاسو عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه من هغه څوک آمنه چې ایمان یې راوړی دی تبغونها تاسو لټوئ دغه لارې عوجا کوږوالی تاسو غواړئ چې خلک په کږو لارو باندې روان کړي مؤمنان د صحیح لارې نه واړوئ دا کار مه کوئ کله ورته وایي چې دا حدیثونه منسوخ دي کله ورته وایي چې دا آیتونه منسوخ دي کله به ورته یوه خبره کوله کله به ورته بله خبره کوله وانتم شهداء او حال دا دی چې تاسو ګواهان یې تاسو علم لرئ وما الله نه دی الله تعالی بغافل نه خبر عما تعملون د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين واسأل الله تعالى مسلمانانو توي چې تاسو د الله د دشمنانو د يهوديانو د نصاراو خبره مه منئ دوی تاسو د صحیح دین نه اړئ او دا بیدا سے چل کو د کافرو د مسلمانانو مجلسون لبراتلل او هغوی به هغه زوړ تاریخ ورته وریادو چې ستاسو خپل منځ کې داسې جګړې وې ستاسو پلار دې قبیلې وجلی او دې قبیلې داسې کړي مسلمانان به په خپل منځ کې بیا رانیغ شو نو په دغه بحث کې دوی دا بحث شروع کړو نو نبی علیه السلام راغی ورته ویله چې نه داسې مه کوئ واپس په خپل منځ کې رونه هغه وګرځېدل نو معنا د دې آیت دا ده چې ای مسلمانانو د یهود او د نصاراو خبرې مه منئ چې تاسو اختلاف کې اچوي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو ان تطیعوا فریقا کچیرته تاسو تابعداري کوئ د یوې ډلې من الذین اوتوا الکتاب د هغه کسانو نه چې کتاب ورته ورکړی شوی چې یا یهودیان دي او یا نصارا دي یردوکم واپس بکی تاسو لرا بعد ایمانکم پس د ایمان راوړلو ستاسو نه کافرین کافرانا ای که د دې خلکو تابعداري مو کړه نو تاسو به دوباره کافران شئ مه کوئ د دوی تابعداري خپل ایمان او خپل اسلام را ټینګ کئ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله او څرنګه کفر کوئ تاسو وانتم تتلی علیکم او حال دا دی تتلی علیکم چې لوستلی کېږي په تاسو باندې آیات الله آیتونه د الله تعالی وفیکم رسوله او په تاسو کې د الله پیغمبر لا موجود دی نو صحابه کرامو منځ کې به یهودیانو او نصاراو دا منافقتونه کول جنگونو باندې به اچول الله ورته ویله چې تاسو سره قرآن هم شته او لا پیغمبر هم موجود دی که آیات عام شي معنا مونږ ته دا ده ولې کفر کوئ ای د ایمان والاو قرآن شته دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم شته او بیا تاسو کفر کوئ مه کوئ کفرونه ومن یعتصم او چا چې منګولې ولګولې بالله په الله تعالی فقد هدی الی صراط مستقیم نو یقینا هغه ته هدایت وکړی شو الی صراط مستقیم هغه لارې نیغې ته قرآن او حدیث باندې منګولې ولګوئ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته د دې ځای نه وروسته الله تعالی د مؤمنانو تربیت کوي چې مؤمنانو د الله نه صحیح یره وکوئ او صحیح په دین باندې منګولې ولګوئ اختلافات دا مه کوئ یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه حق تقاته په لایق یرې سره ولا تموتن او مرګ دې نه راځي په تاسو او مه مرئ تاسو الا وانتم مسلمون مګر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یئ که د شپې ځان له په کمره کې هم ناست د الله نه یره کوه
په سترګو غلط شیزونه ګورې د الله نه ویرېږه په غوږونو غلط شیزونه اورې د الله نه ویرېږه ځکه کیدای شي په تا باندې په دې حالت کې مرګ راشي والله وایي چې مرګ دې په تا نه راځي مګر په داسې حالت کې چې ته د اسلام په کارونو کې مشغول یې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وس الله تعالی مسلمانان ته وایي چې خپل منځ کې یو موټی شئ یو اتفاق شئ اختلاف مه کوئ یو بل باندې د کفر فتوی مه لګوئ یو بل ته مرتد مه وایئ ټول مسلمانان الحمدلله دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله ټولو مسلمانانو قبله کعبه ده د ټولو مسلمانانو مذهبي کتاب قرآن دی د ټولو مسلمانانو پیغمبر محمد رسول الله دی ټول مسلمانان الله مني آخرت مني تقدیر مني اختلافات بیا سره کوي الله فرمایي واعتصموا من قولي ولقوي اي زما بندگانو بحبل الله پر سید الله تعالی باندې جميعا ټول ولا تفرقوا او ډلې ډلې مکیږئ تاسو اختلافات مکوئ تاسو حبل الله نه مراد قرآن باندې منګولې ولګوئ د الله په دین باندې اختلاف چې ختمیږي د الله په کتاب او د پیغمبر په حدیث باندې فإن تنازعتم في شيء رسو آیتونو کې براشي هر کله چې اختلاف راتو قرآن ته ګوره او احادیثو ته ګوره نور د چا خبرې هغه مه منه واذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ ای زما بندگانو نعمتونه د الله تعالی په تاسو باندې اذ کنتم اعداء چې کله وئ تاسو دشمنان فألف بین قلوبکم نو مینه واچوله الله تعالی بین قلوبکم په زړونو ستاسو کې فاصبحتم نو شئ تاسو بنعمته په احسان د رب العالمین سره اخوانا رونه عرب چې اوس او خزرج قبیلې د خپلو کې ډېرې جګړې وې د 200 کالو دښمنۍ نه وې مړي شو چې کله اسلام راوړو صحابه کرام شو یو بل سره سخته مینه پیدا شو مونږ هم داسې یو هر کور کې وګورئ اختلافات راشي الله یې واپس جوړ کړي دا مونږ ته هم دا خطاب دی ځکه قرآن د هرې زمانې سره فټ کتاب دی وکنتم على شفا حفرة من النار وکنتم اوی تاسو على شفا حفرة پاغه غاړه د کندې د اور من النار د اورنا فانقذکم نو خلاص کړی رب العالمین بچ کړی رب العالمین تاسو منها د دغه اورنا کذالک همدارنګې یبین الله بیانوي الله تعالی بیانوي تاسو ته لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تهتدون د دې دپاره چې تاسو هدایت موند کئ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وس الله رب العالمين بل قانون بیانوي چې امر بالمعروف کوا نهي عن المنکر کوا دا ګوره امر بالمعروف د نیکی امر کول د بدیو نه منع کول دا ګوره صرف د امیر صاحب او د تبلیغي صاحب او د مولوي صاحب کار نه دی دا د هر مسلمان کار دی د خپل وس مطابقه ته پلار په خپل کور کې وګوره څومره خلاف دی د شریعت خپل کور کې قانون نافذ کا او وایا چې تاسو به داسې کوئ داسې به نه کوئ د الله حکمونه نافذ کا ستر او پرده لازمه کا حرامونه خپل بچي بند کا او که داسې نه کوې نو بیا عذابونه به راځي او خامخا یوه ډله هم داسې پکار ده چې هغوی دعوت کوي ولتکن او خامخا شي دي منکم ستاسو نه امتون یوه ډله یدعونه چې دعوت ورکوي الی الخیر خیر طرف ته نیکۍ طرف ته قرآن طرف ته حدیث طرف ته ويأمرون بالمعروف او امر کوي په نیکۍ وینهون عن المنکر او منع کوي د بدۍ نه خلک خامخا یوه ډله دې په تاسو کې داسې وي واولئک هم دا کسان هم المفلحون هم دوی کامیاب دي څوک چې د قرآن دعوت کوي څوک چې د رسول الله طرف ته خلک رابلي دا خلک کامیاب دي څوک چې تبلیغ کوي څوک چې دعوت کوي دا کامیابی ده او ګردا ګوره ډېر عظیم الشان کار دی د الله او الله رسول طرف ته دعوت ورکول ولا تکونوا مکیږئ تاسو کالذین په شان د هغه کسانو تفرقو چې هغوی جدا جدا شول ډلې ډلې شول واختلفوا او اختلاف یې وکړو من بعد ما جاءهم البینات وروستو د هغې نه چې راغلل دوی ته البیناتو ښکاره ښکاره دلیلونه الله رب العالمین وایي چې تاسو د یهود او نصاراو په شانې مه کیږئ چې هغوی ډلې ډلې شو اختلافات پیدا کړل نه تاسو یو ملت الکفر ملت واحد او تاسو یو ملت مسلمانان اختلافات خپل منځ کې مه کوئ
کالذین پشان دها کسانو تفرقو چې بیل بیل شل جدا جدا شل ډلې ډلې شل واختلفوا او اختلاف وکړو. تفرقون مراد دا دی عقیدوي اختلافات خپل منځ کې، واختلفون مراد دا دی ښکارا په عمل کې اختلافاتو. داسې مه کوئ. من بعد ما جاءهم البینات، پس د هغې نه چې راغلل دوی ته البینات ښکاره ښکاره دلیلونه. واولئک هم دا کسان لهم شته د دوی دپاره عذاب عظیم، عذاب ډېر لوی. عزیزانو د مسلمانانو نن سبا خاص کر زمونږ په پښتنو کې او د دې روژې په دې میاشتو کې یو بل پسې دا مولیان او دا عام خلک دومره ردې بدې وایي، ته به وایې که دا کافران دي دا جانب مقابل او دا په بل دین باندې دي، قرآن ته ناست دي او د یو بل دومره تردید کوي. عزیزانو داسې نه ده پکاره. مسلمان چې کلمې ویلې د هغه ستا ورور دی، هغه نورم تشجیع کا او په یو بل باندې دومره فتوی مه لګوئ چې دا کافر شو، دا مرتد شو، دا جهنمی شو. نه نه، د خلکو منځ کې نفرتونه مه پیدا کوئ، محبتونه پیلاو کوئ. یو چا کې نقصان دی، یو ملا کې نقصان دی، ورشه هغه ته نصیحت وکړه چې تا کې دا نقصان دی، دا خبره دی غلطه ده. بر سر منبر خلکو منځونو کې اختلافات مه پیدا کوي. دا وجه ده نن سبا چې د یو بل نه دومره نفرتونه دي چې یو بل سره میلاوېدل څوک نه غواړي. او دی ناس قرآن ته داسې کول نه دي پکار. قرآن صحیح بیانول پکار دی. قرآن د اتفاق کتاب دی، قرآن د اتحاد کتاب دی، قرآن د اختلاف کتاب نه دی چې د قرآن په وجه ته اختلافات پیدا کې. واولئک او دغه کسان لهم شته دوی دپاره عذاب عذاب عظیم ډېر لوی. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په هغه ورځ تبیض چې سپین بشي وجوه مخونه، وتسود او تکتور بشي وجوه مخونه. ګورئ داسې یوه ورځ را روانه ده چې مخونه به سپینېږي او مخونه به تورېږي. د بد عملو انسانانو مخونه دا به تورېږي، د نیک عملو انسانانو مخونه دا به سپینېږي. سپین سپین مخونه به رب العالمین ورکوي. د الله نه سپین مخونه وغواړئ، د رب العالمین نه پناه وغواړئ چې الله سې نه په ورځ د قیامت زه تور مخې را پاڅېږم. رب العالمین فرمایي یوم په هغه ورځ باندې تبیض وجوه، سپین بشي بعضې مخونه، وتسود وجوه او تکتور بشي بعضې مخونه. فاما الذین اسودت وجوههم، هر چې هغه کسان دي چې تور شو مخونه د هغوی، ورته وبه ویلی شي اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر کړی بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه. فذوقوا العذاب، نو اوسکئ اوس عذابه، بما کنتم تکفرون، په سبب د هغې چې تاسو کفر کوو. په ورځ د قیامت به ورته بیا ویلی شي چې اوس عذابونه څکئ، دې تورمخو ته به ویلی کي. واما الذین ابیضت وجوههم، هر چې هغه کسان دي بیضت وجوههم چې سپین شو مخونه د هغوی د خپلو نیکو اعمالو په وجه باندې. ففي رحمت الله، نو دوی به وي په رحمت د الله تعالی کې، هم وي به دوی فیها په دې رحمتونو جنتونو کې خالدون همیشه. تلک آیات الله، دا خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دا څه چې اوسه پورې بیان شو دا ټول د الله تعالی حق آیاتونه دي. تلک آیات الله، دا څه چې تیر شو آیات الله آیاتونه د الله تعالی دي. نتلوها لولوی مونږه علیکا پتا باندې بالحق په حق سره. وما الله او ندی رب العالمین، وما الله او ندی الله تعالی یریدو چې غواړي ظلم لرا، ظلم لرا للعالمین په مخلوقاتو باندې. الله رب العالمین په چا باندې ظلم نه کوي. حق می درته در ورسو د پیغمبر په واسطه باندې، کوم نه منو بیا به جهنم لځئ، او که حق نه وی را رسېدلی او بیا جهنم ته تللی نو بیا دا یو قسمه دا ظلم و. نو رب العالمین په چا باندې ظلم نه کوي. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. او خاص د الله رب العالمین په اختیار کې دی، او خاص الله رب العالمین لره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی، وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې. وإلى الله، او خاص رب العالمین ته ترجع الامور، ورګرځولی بشي ټول کارونه، ټول هر څه چې دی دا به رب العالمین ته واپس کولی شي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. په دې آیات کې
الله رب العالمین د مخکې قانون شرح بیانوي ولتکم منکم امه یوه ډله دې په تاسو کې داسې وي چې دعوت دې کوي. اوس الله رب العالمین وایي چې څوک دعوت کوي دا ګوره ډېر غوره کسان دي. بسم الله. کنتم خیر امة وی تاسو او یی تاسو خیر امة غوره ډله اخرجت للناس چې راویستلی شوي یی للناس د خلکو دپاره د خلکو د هدایت دپاره. تأمرون بالمعروف امر بکوی تاسو په نیکۍ سره وتنهون عن المنکر او منع بکوی خلق به منع کوی عن المنکر د بدینا وتؤمنون بالله او ایمان بلری په الله تعالی باندې. دی آیات کې اشاره ده یو ښکلې خبرې ته. مونږ او تاسو وایو کنه چې مونږ غوره امت یو. رب العالمین وایي غوره امت یې خو درې شرطونه دي ورسره. ایمان به دې وي او د دعوت کار به کوي چې څوک یو غلط کار ویني او هغه نه منع کوي دا غوره امتی نه دی. څوک یو بد کار ویني یو ښه کار ویني او هغې طرف ته دعوت نه ورکوي دا هم غوره نه دی. او یو څوک بد کار ویني او هغې نه څوک نه منع کوي نو دا هم غوره امتی نه دی. غورهوالی هله دی چې تا کې دا صفات وي. نو که غواړئ چې غوره امتیان جوړ شو دعوت کوئ په ژبه باندې د موبایل په واسطه باندې په لیکلو باندې د داسې خلکو سپورټ کوئ چې څوک دعوت الله کوي دا ټول په دعوت کې راځي. او دعوت صرف دا نه دی چې سړی درسونه کوي نه. کور کې وګوره چې څوک ناروا کار کوي کلي کې وګوره په خپلو بچو کې وګوره په خپلو کشرانو کې وګوره هغوی ته دعوت کوه دا دعوت دی. رب العالمین فرمایي کنتم یی تاسو خیر امت غوره امت اخرجت للناس چې راویستلی شوي د خلکو دپاره. تأمرون بالمعروف امر بکوی بالمعروف په نیکۍ باندې وتنهون عن المنکر او منع بکوی د بدینا وتؤمنون بالله او ایمان بلری په الله تعالی باندې. په دې آیات کې رد دی زمونږ په پښتنو باندې. زمونږ پښتانه اکثره د خلکو لحاظ کوي یاره که څه ورته ویم خفه به شي پرېږده مړه خپل کار به کوي او بعضې پکې لا دام وایي چې پرېږده چې ځي جهنم ته. نه عزیزانو مسلمان به خیرخوا وي او د الله په دین باندې به عمل کوي. غلط کار دی لیدو پیغمبر فرمایي په لاس دې وس کېږي په لاس یې منع که. که په لاس دې وس نه کېږي په ژبه ورته ووایه. که په ژبه دې وس نه کېږي زړه کې خو لږه کینه وساته د دې بد کار سره. ولو آمن اهل الكتاب کچیر ایمان راوړی وی اهل کتابو لکان خیرا لهم نو خامخا وی به د ایمان راوړل د دوی دپاره خیرا غوره لهم د دوی دپاره. منهم المؤمنون بعضې د دوی نه مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون او ډېر د دوی نه فاسقان دي. بعضو پکې ایمان راوړو عبدالله ابن سلام کعب الاحبار داسې نورو علماو پکې ایمان راوړی. لن یضرکم الا اذا وس الله رب العالمین فرمایي چې دوی تا ته هیڅ ضرر نشي در رسولی. یریږه دعوت چې کې دعوت کې به خلک تا بسې قسمه قسم خبرې کوي قسمه قسم افتراعات به کوي خو دې ته به غاړه ږدي خو د خلکو به صرف خبري تا ته ضرر نشي در رسولی. د داعي انسان الله تعالی ذمواري اخیستې ده والله یعصمک من الناس. لن یضرکم ضرر نشي در کولی تاسو ته ای دعوت کوونکو الا اذن مگر ضرر د خولې صرف د ژبې خبرې نور عملی ضرر تاسو ته نشي در رسولی. وان یقاتلوکم کچیر جنگ کوي دا کافر د تاسو سره مسلمانانو یولوکم الادبار نو دروا بړوي تاسو ته شاګانې ثم لا ینصرون بیا به د دوی سره هیڅ قسم مدد نشي کېدی. د یهودیانو سره ضربت علیهم الذلت وهلی شوی دی په دوی باندې ذلت خواري د زړونو خواري زړونو کې د دوی هغه فقر پروت دی غربت پروت دی. اینما ثقفو چرته چې دوی وموندلی شي الا بحبل من الله مگر چې منګولې ولګوي پرسۍ د الله تعالی باندې وحبل من الناس او پرسۍ د خلکو د مؤمنانو د خلکو نه مراد مؤمنانو د مؤمنانو رسۍ یا راټینګه کی. د مؤمنانو رسۍ د الله رب العالمین کتاب دی د پیغمبر احادیث دي او یا د الله دین راټینګ کی نو بس صحیح ده د ذلت نه به الله خلاص کی او که نه وي نو دا همدغه شان ذلیله به وي. وباءوا او اخته شوي دي دوی بغضب من الله په غضب من الله د طرفه د الله تعالی نه. وضربت علیهم المسکنة او وهلی شوې ده په دوی باندې المسکنة خواري. مفسرینو لیکلي دي المسکنه
دا د زړه غربت ته ویل کېږي چې همیشه سړی په زړه کې خوار وي اگر که ډېر مالونه ورسره وي زړه یې وږی وي ذلت چې ښکاره آثار د دغه ورباندې ښکاري او یا بعضو علماو د دې عکس تفسیر کړی دی ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله دا په دې وجه بأنهم چې یقینا دوی چې كانوا يكفرون دوی و چې کفر کوو بآيات الله د الله په آیاتونو ويقتلون الأنبياء وجلب پیغمبرانو لرا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا ولی وجل ذلك دا په دې وجه بما عصوا په سبب د دې چې دوی نافرمانی کوله وکانو یعتدون او دوی حد نه تیر وتله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون پدې اهل کتابو کې من الله رب العالمین فرمایي چې د ایمان والا خلق مو د عبد الله ابن سلام پشان د ثعلبه ابن سعید پشان دارنګ نور نیکان خلق پکې او چې ایمان قبول کړو ایمان چې قبول کو يهود ویل چې دا هم ډېر کمزوري خلکو او دا په دوی کې ډېر مخور خلکو علما خلکو رب العالمین فرمایي لیسو سواء ندی دا ټول کتابیان او ټول اهل کتاب سواء برابر من اهل الكتاب بعض د اهل کتابونه امه وډله دا قائمه چې ولاړه ده په دین د الله تعالی باندې یتلون للی آیات الله آیاتونه د الله تعالی آناء الليل په هغه وختونو د شپې کې وهم یسجدون او دوی سجدې کوي د شپې را پورته کېږي رب العالمین ته بندګي کوي تراویح کوي قیام اللیل کوي داسې نیکان بندگان هم د رب العالمین شته یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې ای قیام اللیل کوي تهجد کوي خو ګوره د ریا دپاره نه کوي د ځان ښودنې دپاره نه کوي صرف او صرف ایمان په الله تعالی دی ایمان په ورځ د آخرت باندې دی ويأمرون بالمعروف او امر کوي په نیکۍ باندې وینهون عن المنکر او منع کوي عن المنکر د بدین خلقا ويسارعون او جلتی کوي فی الخیرات په نیکیو کې هر یو نیک کار چې ویني کاغه منځ وي کاغه اودس وي کاغه یو غریب سره کومک او مدد وي کاغه رښتیا ویل وي په دې ټولو کارونو کې د یو بل نه مخکې والی کوي واولئک او دا کسان چې کوم دي من الصالحین د نیکانو نه دي اوس رب العالمین فرمایي چې څوک داسې نیکان وي هغوی ته به ضرور بدلې میلاویږي په آخرت کې وما يفعلوا من خیر او هغه چې دوی کوي من خیر د نیک عمل لا فلن یکفروه نو هیڅ چیرې به محروم نشي د ثواب د هغې نه دغه خلکه فلن یکفروه هیڅ چیرې به د ثواب نه محروم نشي دویمه ترجمه دا ده چې هیڅ چیرې به د دوی د عمل بې قدري ونشي الله رب العالمین به د دوی د عمل قدر وکړي دریم دا دی چې هیڅ چیرې به انکار ونه کړی شي د هغوی د دې عملونه یعنې الله به اعمال نه بربادوي د داسې نیکانو خلکو والله الله تعالی علیم بالمتقین پویه دی بالمتقین په متقیانو باندې الله ته پته ده چې متقیان څوک دي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم وس الله رب العالمین په دوی رد کوي دي کافرو به ویله چې موږ به ولې ذلیله شو موږ سره خو ډېر مالونه دي ډېرې پیسې دي اولاد هم دي الله رب العالمین فرمایي ان الذين یقینا کسان کفروا چې کفر یې کړی دی لن تغنیا هیڅ کله به لرې نه کړي هیڅ چیرې به لرې نه کړي دفع به نه کړي عنهم د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د عذاب د الله تعالی نه شیئا څه شی هیڅ شی به د الله د عذاب نه د دوی دا مالونه او د دوی دا اولاد لرې نه کړي نو ستا اولاد ستا نه پکارېږي یوم لا ینفع مال ولا بنون داسې ورځ ده چې د الله د عذاب نه زامن څه شی بچ کولی شي او نه اولاد څه شی بچ کولی شي او نه ماله واولئک او دا کسان چې دی اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فیها هم وی به دوی فیها په دې اور کې خالدون همیشه مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم الله رب العالمین د یهود او د نصاراو او د هر کافر او د هر ګناهګار د هر مجرم د هر مشرک
هغه مالونه چې د دین خلاف لګوي د هغې مثال داسې دی رب العالمین فرمایي لکه یوه تیزه هوا چې وي او په هغې کې اور وي یا سخته یخني وي او د ظالمانو خلکو فصل ته ورسیږي هغه تباه کي دغه شان یو سړی چې مال ولګوي او عقیده غلطه وي او په غلط نیت باندې خرچې وکړي د دین په خلاف وکړي نو د ده د غلط نیت د وجې نه به الله تعالی د ده دا مالم هلاک کي او هلاکت خو لا پرېږده په ورځ د قیامت به جهنم ته مو وغورځوي پیسې مو لګولې او بیا اجر مو ته نه میلاویږي نو رب العالمین فرمایي مثل ما ينفقون د هغه شی چې دوی خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیاوي کې کمثل ریح پشان د حال د هغې هوا دی فیها سر چې په هغې کې یخه ګلی وي سر اصل ویلی کېږي یخ شیسته لکه ګلی یا واوره اصابت چې ورسیږي حرث قوم یو فصل د یو قوم ته ظلموا انفسهم چې ظلم یې کړی وي په خپلو ځانونو باندې فاهلکته نو هلاک کې دغه تیزه سیلی او دغه تیزه هوا د دوی دا فصل لره لکه څنګه چې یوه تیزه هوا او په هغې کې یخې ګلی وي پکې د یو سړي فصل تباه کوي دغه شانې دوی دا خرچې کړي دي خو رب العالمین د دوی د نیتونو په وجه د دوی هغه ثواب وله برباد کړي رب العالمین او په ورځ د قیامت به بیا دوی ته سزا میلاوي وما ظلمهم الله او ظلم نه دی کړی الله تعالی په دوی باندې ولکن انفسهم لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا وس الله تعالی ایمان والاو ته بل قانون بیانوي چې مسلمانانو د کافرو سره د زړه دوستانې مه کوئ کافر په زړه کې ډېرې کینې لري مسلمانانو ته کله هم د مسلمان خیرخوا نه وي که ظاهرا د مسلمانانو سره لږ ښه کوي په هغې کې د هغوی خپل مطلبونه وي نور الله رب العالمین په کافرو ډېر ښه خبر دی او هغه کافر چې کوم دي هغوی زړونو کې ډېره دشمني د مسلمانانو سره لري رب العالمین موږ ته وایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو لا تتخذوا منیسی تاسو بطانة رازدار یعنی رازدار دوستان منیسی من دونکم سوا ستاسو نه بل څوک یعنی مؤمنانو نه علاوه چاله راز مه ورکوئ لا یألونکم هغوی کمی نه کوي په تاسو کې خباله د نقصان او د فساد که تاسو دوی له راز ورکو نو دوی به همیشه تاسو ته نقصان او فساد در رسوي ودو ما عنتم دوی خوښوي ما عنتم هغه شی چې تاسو پرې په مشقت کې اخته کېږئ پرېوځئ کلم دا کافر دا نه غواړي چې تاسو تراحت میلاو شي بلکې دوی دا غواړي چې تاسو مشکل کې واچوي قد بدت البغضاء یقینا ښکاره شوې دا البغضاء کینه د دوی من افواههم د خلو د دوی نه د خلو کینه دا یم ښکاره شوې ده بار بار مخکې قرآن کې ذکر شو که نه چې دا قرآن ولې په دوی نازلېدو وما تخفي صدورهم او هغه چې پټوي سینې د دوی اکبر و هغه ډېره لویه کینه ده کومه کینه کم زده کم عناد کومه دشمني چې د دې کافرو په زړه کې د مسلمانانو سره ده هغه خو ډېره لویه ده د هغې ضد نه چې دوی په خلو باندې راښکاره کړي قد بینا یقینا مخکاره بیان کړي دي لکم تاسو ته الآیات آیتونه نښې د دشمنۍ د دوی ان کنتم تعقلون که چیرې تاسو عقل لرئ ها انتم خبردار ای تاسو مؤمنانو خبردار تاسو ای مؤمنانو اولئک دا کسان تاسو تحبونهم چې مینه کوئ تاسو د کافرو سره ولا یحبونکم او دوی مینه نه کوي د تاسو سره وتؤمنون بالکتاب کله او ایمان لرئ تاسو په کتابونو ټولو باندې تؤمنون یعنی تاسو څنګه د دوی سره مینه کوئ حال دا دی چې ستاسو د دوی ترمنځ ډېر فرق دی دوی خو ټول کتابونه نه مني او تاسو یې منئ یعنی دوی تاسو سره منافقت کوي رب العالمین فرمایي واذا لقوکم کله چې مخامخ شي دوی د تاسو سره قالو نو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی مونږ خو ستاسو وروڼه یو واذا خلو او هر کله چې جدا شي ستاسو نه عضوا علیکم الانامله
عضو چکونه لګوي علیکم په خلاف ستاسو، یعنی تاسو ته غصې راځي، الانامل د ګوتو په سرونو خپلو باندې. سړی وایي چې ساس چکونه ولګول، دا غوسته د غصې کنایه ده. هلک خلک وایي که نه چې غوسه درشي په ځان چک ولګوه، دوی چکونه لګوي د ډېرې غوسې د وجې نه. شپه ورځې دا ګوتې چې دا په دې خولې کې خودې وي چې د مسلمان په خلاف باندې بل یو نوی پروګرام جوړ کړي. دا ولې ږدي من الغیظ د وجې د غوسې نه. قل ورته ووایه پیغمبره موتو مړه شئ تاسو بغیظکم په غوسې خپلې سره، ای د دې غوسې سره مړ شه. پښتو کې موږ او تاسو چې ویو سوځېږه و سوځه اوسه، دغه شان عربۍ کې ویل کېږي موتو بغیظکم، سره د دې غوسې مړ شه. ان الله یقینا الله تعالی علیم پویه دی بذات الصدور پاغه پټو خبرو د سینو باندې. څومره پټې خبرې او څومره پټ رازونه چې ستا په سینه کې دی په دې ټولو باندې رب العالمین خبره دی. ان تمسسکم حسنه تسؤهم، دا د کافرانو یو مثال پیش کوي، دشمنان د هغوی د دشمنۍ. ان تمسسکم که چېرته ورسېږي تاسو ته ای مؤمنانو حسنه یو خوشحالي تسؤهم خفه کوي دوی لره. چې کله مسلمانانو ته خوشحالي ورسېږي دا کافر ګوره دا پې نه خوشحالېږي، دا شپه ورځ خفګان کوي چې څنګه د دې مسلمانانو نه دا خوشحالي واخلي، دا امن د مسلمانانو نه څنګه واخلي، دا اتفاق د مسلمانانو نه څنګه واخلي. وان تصبکم او کچېرې ورسېږي تاسو ته سیئة یو بد حالت یفرحو بها خوشحالېږي دوی بها په هغې سره. وان تصبروا کچېرته صبر وکړئ تاسو وتتقوا او تقوا مو وکړه لا یضرکم ضرر به در نه کړي تاسو ته کیدهم چلونه د دوی شیئا هېڅ شی. ان الله یقینا الله تعالی بما یعملون په هغه عملونو چې دوی کوي دا انسانان کوي محیط راګیرونکی. یو سل شلم نمبر آیات پورې شو ده. سبا بیا و اذ غدوت من اهلک، د دې ځای نه وروستو د غزوه بدر او د غزوه احد واقعات دي، هغه به انشاء الله العزیز سبا به بیان کو. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول وبخي. رب العالمین دې زمونږ په زړونو او په سینو کې د قرآن محبت واچوي. اله العالمین دې زمونږ او تاسو په وطنونو کې امن راولي. اله العالمین دې زمونږ او تاسو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله رب العالمین څومره مسلمانانی بیمارانی الله تورله شفا ورکړي. یا اله العالمین دا کوم مرض او وبا چې په مسلمانانو راغلی، یا الله په خپل قدرت کامله سره دا وبا دا د مسلمانانو نه لرې کړي. څومره چې مشکل کې اخته مسلمانان دي، زمونږ وروڼه خویندې دي، اله العالمین ته د مشکلاتو نه آزاد کړي، ته مشکل کشا ذاتې او ته حاجت روا ذاتې رب العالمین. او یا رب زمونږ مینه ستا د کتاب سره نورم ډیره کړي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.